سلام، د نن سهار د 9 بجو خبرونو ته مو زه سمیع الله امیني هرکلی وایم. د امریکا ولسمشر وایي په افغانستان کې د سولې ټینګښت په موخه ډېرې پیاوړې خبرې روانې دي. ډونالډ ټرمپ تېره ورځ په افغانستان کې له خپلو ځواکونو سره په ټلیفوني خبرو کې وویل د هغه په نظر افغانان نور له جګړو ستړي شوي، خو په ډاګه یې کړه چې نه پوهیږي دغه د سولې خبرې به بریالۍ شي او که نه. ښاغلي ټرمپ د دغو خبرو په اړه نور جزئیات ورنه کړل او همداراز یې افغانستان ته د خپل اټکلي سفر خبر هم ورکړ. د چاودنو او ځانمرګو بریدګرو کارخونې په ګاونډي هیواد کې شتون لري. ولسمشر غني د غزني د جاغوري او مالستان ولسوالیو له اوسیدونکو سره په لیدنه کې خبرداری ورکوي چې د خلکو د وژنو دوام د منلو وړ نه دي او نړیواله ټولنه باید د جنیف په ناسته کې د افغان حکومت د عدالت غوښتنې غږ ته رسیدنه وکړي. ښاغلی غني له طالبانو غواړي څو له چاودنو او ځانمرګو بریدونو لاس واخلي او د سولې له بهیر سره دې یوځای شي. د وسلوال پوځ اعلی سرقمندانۍ حج او اوقافو وزارت ته لارښوونه کړې چې نن د هیواد په ټولو جوماتونو کې د میلاد النبي صلی الله علیه وسلم پر مراسمو د شوي ځانمرګي برید قربانیانو ته د دعا په موخه د قرآن عظیم شان ختمونه وکړي. په دې غونډه کې چې تېره ورځ د ولسمشر غني په مشرۍ ترسره شوه، همداراز د پیښې د قربانیانو د هویت د تثبیت په اړه هم بحث وشو. د شپې مخکې د کابل ښار د 15مې حوزې اړوند په ورانوس هوټل کې د مولد شریف په اړه جوړو شوو مراسمو کې د یو ځانمرګي برید په پایله کې 55 کسان وژل شوي او نږدې 100 نور ټپیان دي. د ولسوالیو شوراګانو نمایندان وایي د ټاکنو لپاره یې له خپلو دندو استعفا کړي، خو ټاکنې ونه شوې او اوس دوی متضرر دي. یادو کسانو تېر ماښام له ولسمشر غني سره په کتنه کې همداراز له حکومته وغوښتل چې د ولسمشریزو او ولسوالیو شوراګانو ټاکنې باید ترسره شي، ځکه په دې برخه کې بل هیڅ بدیل نشته. ولسمشر هم په دې کتنه کې سره دی چې ټاکنې د هیواد د ژغورنې کلي وبلله زیاته کړه. حکومت د ټاکنو ترسره کېدو ته ژمن دی او دی خپله په یو وخت د ولسمشریزو او ولسوالیو شوراګانو ټاکنو د ترسره کېدو پلوی دی. نوموړي همداراز په ډاګه کړه چې ټولو هغو کسانو چې د ولسوالیو شوراګانو ټاکنو ته د نمایندۍ لپاره خپل کارونه له لاسه ورکړي د هغوی د بیا ګمارنې قانوني لارې لټول کیږي او د اداري اصلاحاتو او ملکي خدمتونو کمیسیون هم په دې اړه پر یوې طرحې کار کوي. د دوو میرمنو په ګډون 6 کسان په زابل کې د نشهیي توکو د لیږد په تور ونیول شول. د زابل امنیه قمندان مصطفی مایار وایي دغه کسان چې غوښتل یې 12 کیلوګرامه هیروین او 7 کیلوګرامه شیشه له هیواده بهر ولېږدوي، تېره ورځ په 2 جلا جلا عملیاتو کې د کلات ښار له شاوخوا سیمو د پولیسو له لوري نیول شوي دي. له دې سره سم د سیمه ییزو خلکو په وینا دمګړې په هیواد کې د تریاکو د کر وخت را رسېدلی او که چیرې حکومت د مخنیوي په برخه کې جدي اقدام ونه کړي نو ښایي د پخوا په څېر په ډېریو سیمو کې یو ځل بیا تریاک وکرل شي. 12 کیلوګرامه د هیروینو تر نامه لاندې مخدره توکي ونیسي او په تړاو باندې هم 15 تنه مظنونین چې 2 نارینه او 3 زنانه دستګیر او تر ابتدایي څېړنو وروسته اړوند مراجعو ته ورسپارل شو. او په دویمه مرحله کې بیا هم د نشهیي توکو پر وړاندې د مبارزې د مدیریت کارمندانو په میړانه سره وشوی کولی چې هغه قاچاقبر چې غوښتل یې 7 کیلو ګرامه د شیشې تر نامه لاندې مخدره توکي په خاص مهارت باندې چې مسافربرۍ موټر کې د خپله ځان سره تنظیم کړی و انتقال کړي کابل خواته، چې د چک او کنټرول په نتیجه کې هغه لاس په لاس ونیول شو. او ولسمشر غني تېره ورځ د هرات له یو شمېر مشرانو او ځوانانو سره په ولسمشرۍ ماڼۍ کې وکتل. دغو مشرانو د هرات د تاریخي سیمو د بیارغونې او د کلتور د ودې په برخو کې د ولسمشر د هلو ځلو د ستایلو په موخه هغه ته ستاینلیک او زعفران ډالۍ کړل. ولسمشر غني له یادو هراتیانو د مننې ترڅنګ د هرات فرهنګي رول وستایه او زیاته کړه چې اړتیا ده چې له فرهنګي پلوه د افغانستان نوی نسل لوی افغاني او اسلامي میراث ته ادامه ورکړي. دا تر دې مهاله وروستي خبرونه، تر بیا مو الله امل.